یو څو خبرې درته کوم خو دا شی لګېدلی دی خدای دې بیخ وباسي ټول کار یې خراب کړی. نو دا نکاح د انسان فطرت دی او د مسلمان فطرت دی او ټول انبیاء تقریبا نکاح کړی دی. یو عیسی علیه السلام نکاح نه ده کړې، دا یاد ساتئ. خو کوي به عیسی علیه السلام به راځي، دا زموږ عقیده ده. او د عیسی علیه السلام د راتلو نه چې څوک انکار کوي نو حضرت کشمیری صاحب یو کتاب لیکلی دی او معرف القرآن کې تصریح کړی ده په دې باندې مفتی شفیع صاحب چې څوک د عیسی علیه السلام د راتلو نه انکار کوي نو دا سړی کافر دی. عیسی علیه السلام به راځي، واده به هم کوي، بچي به هم کېږي. الیاس علیه السلام یا یحیی علیه السلام واده نه دی کړی، الیاس علیه السلام متعلق هم راځي چې واده یې نه دی کړی. حضر یا حضر علیه السلام هم راځي چې واده یې نه دی کړی. خو په دې دوه کې اختلاف راغلی دی او د یحیی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې اتفاق دی چې دوی ودونه نه دي کړي. نو ټولو خلکو ودونه، ټول انبیاء ودونه کړي. حضرت آدم علیه السلام چې جنت کې خفه به او خفه به ځکه یو قاري شه تا واده کړی دی دې خکا خفه به ځکه چې سړی کور ته راشي او مور یې نه جوړي او خور یې نه جوړي او روندار ته څه نشي ویلی نو لکه د میلمه په دې کور کې تاویږي راتاویږي. هلکه ما ته به ډوډۍ څوک واچي؟ زموږ د پښتنو ډېر خراب رواجونه دي، خفه کېږئ مه ګوره. زموږ د پښتنو خرابو رواجونو کې یو رواج دا دی اگر چې موږ په خپل په دې کې مبتلا راغلي چې موږ دا روانداریانو نه پردې نشو کولی. شریعت کې به پرده کې مخلوط کور شریعت کې ښه کار نه دی راغلی، اگر چې دا زموږ د معاشرې ضرورت دی ځکه مونږ معاشره داسې چې مونږ په یو کور کې دوه درې وروڼه اوسو، خو مخلوط کور شریعت کې ښه کار نه دی راغلی. خرچه به پکې که څه ته داسې زړه کېږي نو کله ناکله به والا پیسې هم ورکې، د حسن او جمال صفت پې هم کې. د بلو د نورو ښځو جساس لیکلی دي په شرحه جساس لیکلی دي په خپل تفسیر کې چې د خپلې ښځې د وړاندې به د نورو ښځو صفت نه کې. اوس که ته د خپلې ښځې وړاندې د نورو ښځو صفت کې پلانکۍ خو راغلې وه ډېره ښایسته وه او هغه وایي چې پلانکۍ هم راغلې وه ډېر ښایسته وه نو ته به یې بیا په سوک باندې په خوله وایې که نه وایې که نه نو هغې ته هم دا حق حاصل دی چې هغه هم د پردو سړو صفاتو کې نو واجب دا راغلی دي چې د پردۍ ښځې صفت په د خپلې ښځې په مخ کې نه کړي او د پردۍ ښځې صفت کول د خپلې ښځې په مخ کې جساس لیکلی دي چې دا مکروه راغلی دی، دا ځان سره یاد ساتئ ما حواله رې ایستلې ده. نو ملګري پیدا کول ځان له ښه خبره راغلې. یو صحابي راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي زما په خیال عبدالرحمن ابن عوف و دی چې کله راغی نو دا نکریزې په دې لاس باندې پخوا زمانه کې اوس هم دا خلک نکریزې مږي خو دا اوسنۍ نکریزې او پخوانۍ نکریزو کې فرق و. بوډاګانو کې یاد شي زموږ د نیاګانو چې به نکریزې مږلې نو داسې مهندي غوندې به یې اوس خو داسې ټیوبونه غوندې هغه ټوبونه مږي رامږي که کور یې جوړوي ها او هغې کې به رنګ ډېر زیات نو چې عبدالرحمن ابن عوف را در نوته نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي واده دې وکړو یا واده خو مې وکړو. حضرت جابر سے متعلق هم دا راځي چې را در نوته وایي واده دې وکړو یا واده مې وکړو وایي جینۍ دې کړې ده او زړه دې کړې ده جینۍ دې کړې ده موږ ورته په خپل اصطلاح کې باکره او سیبه وایو. جینۍ دې کړې ده او که پخه ښځه دې کړې ده وایي د الله پیغمبره پخه مې کړې ده وایي خوښه جینۍ به دې کړې وه که نه چې هغې تا سره ګپ شپ لګو لوبې کولې او تا د هغې سره ګپ شپ لګو لوبې دی کولې. حدیث کې راځي یو سړی راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله پیغمبره واده کوم چا سره وکړم وایي یاره د انصارو دې ښځو سره واده مه کوه. روایاتو کې راځي د بخاري روایت دی د قریشو ښځو به د خاوند ته جواب نه ورکوه دا د عادت و د قریشو لخوا ځکه دا ډېر شریف خلک راغلي په ټولو عربو او د شریف ښځې کار دا راغلي چې دا خاوند ته جواب نه ورکړي. دا خاصې جنرنډۍ راغلي وي چې خاوند ته جواب ورکړي، دا سپکه ښځه راغلي وي، دا قامدار او نسلداره ښځه نه وي راغلې چې خاوند ته او یا سخر ته جواب ورکوي. نو د قریشو د ښځو عادت ته چې دوی به خاوند ته جواب نه ورکوه. یو ځل حضرت عمر صاحب د بخاري روایت دی کور ته رادننوت
د خپلې ښځې سره ناستو ډک شو چې ښځې ولا جواب ورکړه، خو غوسه شو. عاصم جلالي راغلی او د ښځې په خبره سړی هسې غوسه کېږي. بس چې راپاڅېد وغلی وي ما نه په قلار کښېنه، دا روایت بالمانا کوم. وی ولې؟ وی موږ د انصارو سره یو ځای شوي، د دوی ښځې ډېرې زیاتې لږې تیزې دي او ته خو لا ته راغلې. هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپلې ښځې جوابونه کله ناکله نو ته به زموږ نه څه تپوس وکړې. زه ورشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه چې کله ناکله ښځې جواب ورکوي او که نه ورکوي. نو حضور صلی الله علیه وسلم دې سړي ته وایي ته انصارې ښځې مه کوه، یو خو د دې په دې سترګو کې شینوالی دی او چې ښځه توره وي او سترګې شنې وي نو ځان به ترې ساتي، هسې نه که چېرته نیا او یا قره نیا وي نو جګړه را سره ونه کې ګوري. ښځه چې سپینه وي او سترګې شنې وي نو بیا ښایسته ښکاري. ګوري ونحشرهم یوم القیامت زرقا، یوم القیامت زرقا اعما ځان لري. د ما په خیال څنګه راغلی دی ونحشرهم زرقا کې څنګه آیات راغلی؟ شنې سترګې والا کافران به الله شنو سترګو والا پاسي، خو طریقه دا ده چې شنې سترګې به خو رنګ به توري ګوري یاسا چې دا سړی د تور رنګ والی او شنې سترګې تو ته ګوري. نکیر منکر چې وته ویل کېږي معرف دغه نقل کړي دي بنقات هغه نقل کړي وي د نکیر منکر سترګې دا به شنې وي او رنګ توري. کوم سړی چې توري او سترګې شنې وي نو سړی تیریږي ګوري، او چې رنګ سپینې او سترګې شنې وي نو بیا لږه ګزاره کوي. روایاتو کې راځي وي د دې سترګو کې لږ شینوالی دی. او بل دا دی وي قریشي ښځه یو کا وی د الله پیغمبره د قریشو ښځه څه صفات دي؟ وی یو خو دا دی چې کور کې ګرځي نو زړه به دې خوشحالېږي چې دا ښځه کور کې ګرځي. یو څو خبرې درته کوم خو دا شی لګېدلی دی خدای دې بیخ وباسي، ټول کار یې خراب کړی دی. چېرته هم ګورې ښځه د ښځو په وینا مه کوئ، ښځه به د ښځو په وینا نه، ښځه ښځې ته د ښځې په نظر ګوري او سړی ښځې ته د سړي په نظر ګوري. زمونږ د میره کې تعلقدار دي، زما د ټولو ملګرو ته پته ده، مونږ ورته مومن قنداري ویو. هغې کې یو هلک له واده وکړو، خو یاره واده یې وله وکړو خو بس یو پهلوان یې وله راوسته نو چې په 2 کټه کې نه راتله. ګوره ډېره زیاته مکه او په ټوله علاقه کې شهره شوه چې د پلانکي دا ښځه ډېره زیاته غټه ده. نو زه یې پلار سره ناست وم، زما مریدانو ویل دا ولې؟ وایي خدای دې دا مور تباه برباد کړي. ما ورته ویل چې ورشه جینۍ وګوره. وایي چې جینۍ وکته واده شوه خو دونه غټه ده. ما ورته ویل چې دا ولې؟ وایي ما ته ویل چې د شوتل پڼ به ښه راوړي که نه چې څونه غټه وي نو پڼ به راله ښه راوړي. نو قاري هسې نه که مور دې ولېږله او بیا د شوتل د پڼ والا راولي که نه نو به میرا والا راله ګوري. ځان له به مزېداره ښایسته دینداره پاکه مناسب د خپل جسم جینۍ غواړي. حدیث کې راځي اول به پکې دین لټی. ګورئ تاسو به زنانه د دین د وجې نه کوئ، د نسب د وجې نه به یې نه کوئ چې دا د پلانکي خان لور ده، دا د ډنګري خان لور ده او دونه جایداد به راځي او دونه پیسې به راځي. نه، حسن او جمال ثانوي شی راغلی دی، اصل کې دین دی او اصل کې نه اخلاق راغلی دي. روغ جوړ کوري چې یو جینۍ پکې نه راشي جنجال جوړ شي. لکه بوډاګانو داسې نه که وایې که انګوریانې خو به م راغلي که نه، یو انګور چې راشي کور لمبه شي، کور لمبه شي، د خدای غضب راغلی. او روغ جوړ کوري فساد پکې وي خو چې یو زنانه راشي ټولو کې اتفاق پیدا شي. د ښځې مثال دا د قطب الروحا دی. د ښځې مثال د ښځې مثال دا د ژرند دی. دا پل چې تاویږي نو دی کې مونږ یو شي اږدو په خوا به اږده چې هغه موجود وي نو کار ټیکې، چې هغه موجود وي نو کار ټیک نه وي. بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي فنکحوا الولود الودود. د داسې ښځو سره نکاح وکړئ چې کمې ښځې بچي ډېر راوړي، او د داسې ښځو سره نکاح وکړئ چې کم ښځې محبتناکې راغلي وي. هسې نه چې ته ورشې کور ته او تا نه اخوا مخ واړی او ته ترې اخوا مخ واړی نو دا ژوند د انسان خرابوي. ګورې نو چې څونه په شریعت په تعلیماتو باندې عمل کېږي نو د انسان ژوند سمیږي. زمونږ د علاقه کې خفه کېږئ موږ ټول پښتاني یې چې تاسو د پنجاب نه لنګمار پنجابیان نه یې راغلي. زمونږ په دې علاقه کې چې نن سبا څونه جرګې کېږي که نه نو تاسو ټول سپین ږیرې ناستې یې. په دې جرګو کې 80% جرګې نن سبا
شل% د جرګې د مال وی مانه پټی نیولې دی او ماته پټی نیولې دی او مانه پیسې 80% جرګې نن سما د په علاقه کې نه داري چې جنې او تختې را خاوند نه دی خو خاوند جنې او شړاله الکه نه دی فلکه دا کې شي دی او کنه دي سم ډېری شوی دون ډېری شوی